په دې اختر کې دوه مسلې تاسو ته مخې ته کوم چې دوه داسې واقعیات راغلي دي چې د هغې نه زموږ مسلمانان خبر نه دي، د هغې نه ځان خبرول پکار دي. لومړی واقعه خو دا وه چې په غټ اختر کې په ډیره غازي خان کې د شپې چې کله زمونږ د ختم نبوت ملګرو پولیسو ته اطلاع وکړه او هغې د شپې لاړه او چاپې وواله یو قادیاني و چې هغه ځان له څاروي اغوستی او په سبا باندې بیا د هغې قرباني کوله. چې کله زموږ ملګرو ته پته ولګېده نو د هغه ځای متعلقه پولیسو ته د هغې په باره کې اطلاع ورکړه او چې لاړل نو د هغه قادیاني د کور نه باقاعده هغه ځناور چې و نو هغې برآمد کړ او هغې بیا ځان سره ګاډي ته وخېجو او هغه ځناور چې و هغې ته بوته. زما وروڼو دا خو زموږ ملګرو ته د دې پته ولګېده، پولیسو ته اطلاع وکړه او کسان چې کوم نو هغه هم ګرفتار شو. دویمه مسله دا وه چې په یو ځای کې زموږ د ختم نبوت ملګرو ته پته ولګېده چې یو قادیاني دی او هغه بره د کوټې د پاسه قرباني کوي لګیا دی او ځناور چې دی نو هغه یې حلال کړی دی. چې کله زموږ ملګرو ته پته ولګېده هغې لاړه او په خوا کې تاڼه کې درخواست ورکړ. هغه پسې چې کله پولیس راغله نو هغه د بره د چت نه په پړي باندې بیا هغه ځناور چې دی هغې راکوزو چې د خلکو ته پته ونه لګي او زه د پولیس نه بچ شم. نو په هغه موقع باندې بیا پولیس ور رسېدلي دي، د هغې نه بیا زمونږ هغه ملګري د ختم نبوت چې دي هغې ته نه ویډیو هم کړی ده، هغې ته تصویران هم مخکې دي چې سبا بیا دې له څوک غلط رنګ ورنه کړي. اوس آیا دغه کسان خو ګرفتار شو، د آیین پاکستان مطابق چې دی نو په دغه کسانو باندې 3 کاله قید دی. نو آیا دغه کسان چې دي د قربانۍ کولو اجازت نشته، د اختر د مونځ کولو اجازت نشته، نو آیا دې ته به د سزا میلو شي کومه چې د آیین پاکستان د طرف نه مقرر شوې ده او کومه د پاکستان د قانون د طرف نه مقرر شوې ده، نو دا سزا به دې ته میلو شي او که میلو به نه شي. دکه مونږ د دې حکومت نه او د دې سرکاري ادارو نه هم دکه غوښتنه کوو چې د دې خلکو دا چې ګرفتار شي نو تاسو دې ته پوره سزا ورکوئ، ځکه دا خو د آیین مطابق سزا ده او د آیین کومه هغې چې خلاف ورزي کړې ده د هغې مطابق دې ته دا سزا پکار ده.